افغان اتلانو د بنګال الف لوبډله په 10 وکټو ماته کړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنځ لومړی 500 ورځې سیالي افغانستان په 10 وکټو وګټله. د دغه سیالي پچه بنگلاديش وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. دوی ټاکلو 500 ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان په 202 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديشي لوبډلې لپاره توپوهنه کې 2 لوبغاړو تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي چې پکې حسین 950 او فرهاد رضا 10 منډې کړې دي. د افغانستان له لوري په اتو پچونه کې کریم جنت او نوین الحق دوه بنګالي لوبغاړي وسوځول. دغه راز شرف الدین اشرف، قیس احمد او فضل نیازي بیا یو لوبغاړی له مخې پورته کړ. د افغانستان الف لوبډلې ټاکل شوی د 202 منډو هدف په 40 اوور کې بغیر له کوم زیانه په اوپننګ پوره کړ چې په دې سره د بنگلاديش الف لوبډلې ته د ټیسټ سیالۍ سربېره په ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز ښه پیل واخیست. دواړه تر وروستیو پورې ناسوځېدلي پاتې شو. رحمان الله ګربز 104 منډې او ابراهیم زدران بیا 15 منډې جوړې کړې چې یاده سیالي افغانستان ته په اوپننګ وګټله. د بنگلاديش لپاره په اتو پچونه کې مشهورو بالرانو مهدي حسن، روبل حسین او ابو جاید او نظم الاسلام هیڅ کوم لوبغاړی ونه سوځاوه. د بنگلاديش په الف لوبډله کې ډېر د ملي ټیم لوبغاړي موجود وو چې دا مهال د ملي لوبډلې برحاله غړي دي. په دوی کې چټک توپ اچونکی ابو جاید، نظم الاسلام، روبل حسین، شبیر رحمان، مهدي حسن او امرالقیس شامل دي. د افغانستان ځوان لوبغاړي بنگلاديش ته په دې سفر کې ډېر ښه ځلېدلي دي. د افغان مبصرینو په وینا دا ځوانه لوبډله کولی شي چې د نړۍ سترې لوبډلې ماتې کړي. دوی وایي دا لوبغاړي په راتلونکي کې د ملي لوبډلې خاص تزولي کوی شي. نو موږ خو ځکه وایو چې زاړه لوبغاړي د خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي چې هم یې فټنس برابر ده او هم انرژي لري. په هر حال د یادونې وړ ده چې الف لوبډله به په بنگلاديش کې د دې هېواد الف لوبډلې سره 4 نورې ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي. په هر حال تاسو د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د لوبې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.